بل د ټولو نه غټه د افسوس خبره ده چې کله په خیبر او کاخیل کې ابل ورځ حمله وشوه ډرون، نو په هغې کې هم چې دی نو بیا حضرت شیخ صاحب هغه پسې خبرې شروع شوې او داسې نومونه یې ورته اخیستل، داسې نومونه که نه چې هغه تر اوسه پورې مونږ چېرته د یو مسلمان د خولې نه هم نه و اورېدلی، او هغه قسمه هغه هر څه چې کوم دي نو هغه هم په هغه باندې راواړول، او هغه هم چې کوم دی نو د دې ممبر د دې ممبرونو نه زمونږ د علما کرامو په تاریخ کې دا خبرې پرتې دي. او تاسو که دا ملګري زمونږ مخکینی څومره چې مفتی عبدالرحیم صاحب کله فتوا ورکړې وه څو میاشتې مخکې چې یاره په دې زمونږ په دې کیپي کې دا اپریشن او دا قسمه څیزونه دا صحیح دي او جایز دي، نو تاسو راواخلئ په هغې کې ما څونه وضاحت سره خبره کړې ده چې د کراچۍ یو مفتی ته څه پته ده زما د کیفي د حالاتو چې ته دلته د هغې په باره کې فتوا ورکوې د جواز، او که په هغې کې وی دا کم خلق چې دي دا پکې مړه شي یا شهیدان شي نو دی لکه هغې څه لږ ډېر پیسې ورکړي یا یو څه بل څه هغه تفصیلي فتوا وه د هغې په باره کې ما خبره کړې وه، نو هغه خو به اوس دې خلکو نه اورېدلی که نه، هغه به دې نه اورېدلی و، هغې به اوس وایي چې یاره دا خو دي د امن خبره خو چېرته نه ده کړې چې څومره په دې ملک کې څومره مسالې راغلي دي په دغه موضوع چې کوم مونږ خبره کړې ده نو په هغې کې مونږ ته خلکو څه ویلي دي، وی تاسو مړه خپل قال الله قال رسول بیانوي، وی دې سره ستاسو سویمه ده، کله چې قال الله قال رسول بیانې نو بیا وی یاره دا حق خبره نه کوي، دا د امن خبره نه کوي، کله چې د حق او د امن خبره کې مړه دا مولیان هغه پخوانۍ خبرې شروع کړي دي او دا وګوره خلک چې دي د هغې ذهن کې دهشت جوړوي، دا پکار دی چې دی د معاشرې د اصلاح خبرې وکړي، کله چې د معاشرې د اصلاح خبرې شروع کې نو هغې کې به خامخا د معاشرې هغه څومره هغې کې چې غلط کارونه کېږي به خلکو ته مخکې تکې، نو وی دا وګوره مړه دا مولا چې دی خو په خلکو پرده نه اچوي، دا خلک بې پردې کوي، وي د معاشرې هغه غلط کارونه چې دي هغه خلکو ته مخې ته کوي. دا که تاسو هر څوک علما کرامو ته زه وایم که تاسو هر څوک دا خلک تاسو نه پرېږدي په یوه کې، خو تاسو به صرف خپل ضمیر او زړه مطمئن کوئ چې سبا تاسو الله له جواب ورکوئ چې تاسو د خلکو ته هغه خبره رسولي چې کوم الله تاسو له علم درکړی دی او تاسو الله له سبا د هغې جواب ورکولی شئ. نور دا څه خلک به په یو طرفي څه به په بل طرفي، څوک به د څه خلافي څوک به د څه خلافي، ته که چېرې په بیان کې یو مثال په طور باندې د یو څیز یو مثال پیش کې هغې پسې به هم خبرې کوي، دا تشې کیسې کوي او تش دغه شروع کړی دي، هسې د وخت خلکو وخت ضایع کوي. الله بنده دا چې ټول بیان ته واورئ چې دا مثال له څه دپاره ورکړی شوی دی. د حضرت شیخ صاحب څونه بیانونه خلکو اوس روغ کي دا وګوره وایي تشې کیسې او دا خو حضرت شیخ صاحب په خپل بیان کې مثالونه ورکړي دي، مخامخ عام مجمع چې ورته ناسته ده د هغې د پویولو دپاره هغه مثال ورکړی دی او په عام مجمع په دغې باندې ډېره زیاته ښه پوهېږي. نو زمونږ دا حالات داسې یو طرف ته روان دي، زمونږ دغه غټو څیزونو ته سوچ نشته